هغه ښار چې نه یوازې د ورځې د ښکلا او صفتونه کېږي بلکې د شپې لا پسې د ښکلا صفتونه زیاتېږي. د خلکو ګڼه ګوڼه، د موټرو، رکشو او د ټرافیکو بیروبار، د ګروپونو ښکلا، روښنایي دې ښار ته بېله فضا ورکوي، یو بېل خوند ورکوي. لیدونکی د سترګو یخوالی حس کوي. موږ تل دا کوشش کوو چې له خپل چینل څخه تاسو ته مشهوره او ښکلي ځایونه، هغه ځایونه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته وي، در وښایو تر څو تاسې پرې برخمن شئ. موږ بیا هڅه کړې ده په دغه ویډیو کې چې د جلال آباد ښار مختلف سټورونه او دوکانونه او ځایونو ته ورشو او له خلکو سره مرکې او مصاحبې وکړو او د هغوی سره په دې تړاو باندې خبرې وکړو چې د دوی کاروبار څنګه تېرېږي، آیا د خلکو اقتصادي وضعیت له پخوا څخه ښه شوی او که نه. نو په همدې تړاو باندې زموږ چینل در سره تعقیب کړئ. زموږ چینل ودان AFG په غټ حروفو باندې در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن در سره کلیک کړئ تر څو نوې ویډیوګانې وګورئ او ترې مستفید شئ. سلامونه او نیکې هیلې مې قبولې کړئ. له ودان AFG یوټیوب چینل څخه زه ایمل علي یم. د اختر لومړۍ شپه ده، راغلي یو د جلال آباد ښار ته. لکه څنګه چې تاسو په تېره ویډیو کې ولیدل، زموږ نن مازدیګر هم همدلته په جلال آباد ښار کې او روژه ماتی هم، او اوس د شپې وخت دی او شپه ده. راغلي یو دلته له دوکاندارانو او له ملګرو او راغلو خلکو سره مرکه کوو. نو د ورور سره مرکه کوو، د ده څخه د نوم پوښتنه کوو. وروره ستاسې نوم مبارک؟ السلام علیکم، رخی جوړ رسد خیر. نوم مې نور آغا مجددي او تن د المدینه بیکرۍ کارکونکی. ډېره مننه مجددي صاحب. څنګه دی د پخوا په نسبت په بازار څنګه د اقتصادي لحاظ د خلکو؟ الحمدلله الحمدلله. ور تاسو خپله ګورئ چې بازار الحمدلله زموږ ښه دی، شکر دی الحمدلله. امنیت راغلی دی، اول سره ډاډه کولی شي بازار ته راوځي او سوداګان ښه په ډاډه وکړي سره. ډېره مننه ستاسې د حسن نظر څخه. زه چې څومره ګورم ماشاءالله پیرودونکي ستاسې ډېر دي، حوصله مندي ستاسې څومره ده؟ والا ورکه درته ووایم دا زموږ څلورم شپه ورځ ده چې همداسې ولاړ یې د خلکو خدمت لپاره او الحمدلله بس ښه یو انشاءالله ګزاره کوو سره. خوشحاله اوسه. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت مننه ور خیر اوسه. الله مې عزت وکړي. له دې ځای څخه مخ پر وړاندې ځو د مخابراتو څلور لارې په لور. البته حیرت یې نه وي چې دغه ځای د شیریخ پلورونکو، هوټلونو او د جوس پلورونکو په نوم باندې هم مشهور ځای دی. یعنې د سیاحت او د تفریح او د میلو لپاره بهترین ځای د مخابراتو څلور لارې. واقعا زړه راښکونکي ځایونه دي. هغه ښار چې تل یې د خلکو په خولې باندې صفت دی، هغه ښار چې هر ځای بېلابېل خوندونه لري، هغه ښار چې هره سیمه یې بېل ډیزاین، بېل نوع او بېل کیفیت لري. دا هم د مخابراتو څلور لارې په خپله دغه مخامخ چوک د مخابراتو د څلور لارې په نوم باندې یادېږي. د ترافیکو ازدحام او بیروبار ډېر زیات وي په دغه ساحه کې. ورو ورو له دې ځای څخه خوځېږو او مخ پر وړاندې ځو. موږ کوشش کوو په دغه ویډیو کې چې هغه ځایونه تاسو ته در وښایو چې ښکلاوې لري، ښکلي دي او یقیني ډول سره چې نظر جلبونکي دي. هغه ځایونه چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده تاسو ته در وښایو. لکه څنګه چې تاسو په ویډیو کې ګورئ، دا هم یو د څپلکو یا د څپلیو د پلورنځی دی، چېرته چې د خلکو ګڼه ګوڼه ګورئ او د دکاندارانو یا د پلورونکو حوصله. زموږ کوشش هم دا دی چې همدغسې ځایونه تاسو ته در وښیو او د اختر په شپو ورځو کې
او په خصوصي او خاصو ورځو کې د داسې محافلو نندارې تاسو ته وړاندې کړو. یقینا د تعجب او د حیرانتیا ځای دی. د نورو کلونو په نسبت دا ځل جلال آباد ښار د جم او جوش څخه ډک و. یعنې ډېری ځایونه به موږ داسې فکر کول چې کیدای شي موږ به له دغه لارې څخه تېر شو، خو باور وکړئ تېرېدل له هغه لارې څخه مشکل و، سخت او یوازینی علت یې همدا و چې بیروبار له دغه ځای څخه ځو د ګلفروشۍ کوڅې ته په دغه ساحه کې له یو تن ورور سره مصاحبه کوو. په پیل کې تاسو څخه راغلاست وایم. السلام علیکم ورحمت الله. ستاسې نوم؟ وعلیکم وروره بخیر علي. زما نوم فضل حق دی. فضل حق صاحب ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړو. بازارونه څنګه دي د پخوا په نسبت؟ الحمدلله په پخوا په پرتله باندې ماشاءالله څنګه ډېر زیات ښه دي. الحمدلله امن دی، خلک ډېر زیات خوشحاله دي، ډېر زیات ښه دي ماشاءالله. لکه څومره چې موږ معلومات ترلاسه کړي بېګا تر 1 بجې پورې تاسې ویښ وئ او دوکانونه خلاص وو. نن شپه تر څو اراده لرئ؟ پرون خو ماشاءالله 1 بجې تر ځینې خلک سهاره پورې وروره او نن هم انشاءالله ګورو کېدای چې ځینې دوکانداران چې سهاره پورې موږ همدلته یو انشاءالله. نو د خلکو ګڼه ګوڼه او ازدحام د پخوا په پرتله دا ځل زیاته ده که کمه؟ سږ کال ډېره زیاته ده، ډېره زیاته ده. علت یې څه کېدای شي؟ ماشاءالله خلک زیات دي او خوشحالي ده، امن دی. ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړی. تاسو سره مننه کوم انشاءالله. د اختر په دې لومړۍ شپه کې هر یو نفر، هر یو دوکاندار، هر یو شخص دې ته په تمه دی چې مشتري به ورته راځي او یقینا دا انتظار یې پای ته رسېږي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه دومره زیاته ده په هر ځای کې چې یعنې د ودرېدلو او د دمه کولو لپاره هم ځای نه وي. دا سیمه د زرګرانو کوڅه ده، مشهوره کوڅه. راغلو دلته له یو بل تن ورور سره خبرې کوو، هغه چې د ماشومانو لباس خرڅوي او لباس پلورونکی دی. په پیل کې ورته ښه راغلاست وایم. وروره بخیر راغلی، نوم دی؟ السلام علیکم. صاحب الله. صاحب الله جانه څنګه دی بازار؟ شکر الحمدلله ښه دی ماشاءالله. له سترګو خو ښکاري چې ښه بیخوبه یې. والله 2 شپې خوب نه دی کړی. الله دې درته اجر درکړي، الله دې درته صحت درکړي. د پخوا په پرتله بازارونه ښه شوي که نه؟ شکر دی ښه دی انشاءالله. او د خلکو ګڼه ګوڼه څومره ده؟ ماشاءالله هم ډېره شوې. ډېره شوې ده. داسې اطلاع لرو چې بېګا تر 1-1:30 پورې ستاسې بازار خلاص و؟ انشاءالله هم نسو. او نن شپه تر څو پورې اراده لرئ؟ بس دغه 12-12 پورې هم کېدای شي. بس ډېره مننه، کامیابه اوسئ، خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. ورور سره بندره پلورونکي سیمساري پلورونکي سره مرکه کوو. پیل کې تاسو څخه راغلاست وایم. ستاسې نوم مبارک؟ سید کامران. سید کامران وروره بخیر راغلی، خوشحاله اوسئ. څنګه دي بازارونه؟ بس خلک گزاره کوي. د پخوا په نسبت ښه شوي که خراب شوي دي؟ دونه ښه شوي دي، گزاره کوي. الحمدلله. موږ چې څومره معلومات ترلاسه کړي او نورو ملګرو مو اورېدلي تر ناوخته پورې پرون شپه هم تاسې ویښ وئ. نن شپه تر څو اراده لرئ؟ تر سهاره پورې اراده لرو. سهاره پورې. نن خو د اختر شپه هم د ګڼه ګوڼه ډېره ده که لږه؟ ډېره ده، ګڼه ګوڼه ډېره ده. ډېره ده. خوشحاله اوسئ. په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه تاسې له دغه موقعیت څخه په واضح ډول سره لیدلی شئ. مخ پر وړاندې ځو. ستاسې نوم مبارک؟ زما نوم مصطفی. مصطفی جانه بخیر راغلی. په دې هیله چې خوشحاله او روغ جوړ اوسئ. تاسو هم بخیر راغلی.
په خوشحاله اوسئ. بازارونه څنګه دي؟ شکر ښه دی. د پخوا په نسبت بازارونه تغییر کړی دی، ښه شوي که خراب شوي؟ شکر ښه شوي دي. ښه شوي دي. د مشتریانو مراجعه تاسو سره تاسو ته څومره ده؟ ډېر دي لږ دي؟ مخکې نه اوس ښه شوي شکر دی. له سترګو او د څېرې نه او خستګۍ نه داسې ښکاري چې ښه بېخوبه یې. او والا تر 2:30 پورې بېګا مې اوس هم هغه یې په تمه چې بازار یې او که نه بس. ډېر ښه. نرخونه ستاسې څنګه دي؟ زمونږ جنس تر جنسه پورې فرق کوي. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. خوشحاله اوسئ، مننه، کامیاب او موفق اوسئ په خپل کاروبار کې. خیر سما تاسو. دا هم په جلال آباد ښار کې د تیارو کالیو یو لوی او ستر پلورنځی دی چې موږ ورته راغلي یو. یقینا له ښکلاو څخه ډک ښار کې داسې ښکلي ډیزاینداره کالي او داسې ښکلي ډیزاینونه کالي په ارزانه نرخ سره، یعنی خلک بس دومره بیروبار نه دی جوړ کړی. یقینا چې دا ښار په خپل لمنه کې څه د ښکلا څیزونه لري. مخ پر وړاندې او حرکت کوو له دغه ځای څخه، له دغه ګڼې ګوڼې څخه. راغلو له یو بل رخت پلورونکي ورور سره مصاحبه کوو، له ده سره د ده د کاروبار په تړاو باندې خبره کوو. په پیل کې وروره تاسو ته ښه راغلاست وایم، ستاسې نوم مبارک. بسم الله الرحمن. تاسو هم ښه راغلاست وایم. نوم مې سجاد احمد عزیزي ده او د ننګرهار یو تن هټۍ پلورونکی. ډېر ښه، ډېره مننه عزیز صاحب. څنګه دی کاروبار د پخوا په پرتله؟ والله شکر ده، ناشکري به نه کوو. انشاءالله کاروبار ښه ده او انشاءالله مخکې نه ښه شوی لږ ځای اول د تحولاتو نه راهیسې بیا انشاءالله اوس لږ ذرې ښه شوی ده انشاءالله. ډېر ښه، ډېره مننه ستاسې د حسن نظر څخه. د پیرودونکو بیروبار څنګه، د مراجعینو بیروبار ډېر دی که لږ؟ والا انشاءالله زما شخصي نظر دا ده چې تیر کال پرتله ډېر خلک داسې جمع جوش داسې کال د اختر انشاءالله او خدای دې وکړي چې ټوله ښه اختر وي. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه، تاسو څخه هم مننه. د جلال آباد ښار ګڼې ګوڼه چې موږ یې یا زه تل یې یادونه کوم، له دې ځای څخه په واضح ډول سره کتلی شئ. لا هم مخته ځو او تاسو ته هغه ځایونه درښایو چې مشهوره دي یا هم د خلکو ګڼه ګوڼه پکې تر حده زیاته ده. نو له ودان یوټیوب چینل سره اوسئ. یو ځل بیا یادونه کوم چې زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. Press the bell icon and subscribe our channel. رواني د یوې سترې مغازې پر لور یا هم د یو ستر سنټر او مرکز پر لور چیرې چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره زیاته بې انتها زیاته وه، یعنې د حیرانتیا ځای دی. موږ کوشش کوو او فرصت کوو تر څو له یو تن سره مرکه وکړو په دغه ځای کې. له موږ سره اوسئ. نو اوس هم راغلو په جلال آباد ښار کې یو بل عمده او ستر پلورنځي ته. له ورور سره خبرې کوو. مشره ستاسې نوم مبارک؟ علم سید. سید صاحب بخیر راغلی خپرونې ته، خوشحاله اوسئ په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. بازار څنګه دی؟ ښه دی الحمدلله، پخوا به اوس ښه دی، ډېر ښه دی. شکر الحمدلله. مصروفیت هم ستاسې ډېر دی، ستاسې وخت ډېر نه نیسو. د مراجعینو مراجعه څومره ده؟ ډېره ده که لږه؟ ډېره ده الحمدلله. امنیت هم ډېر ښه دی، مراجعت هم ډېر ښه دی انشاءالله او ډېر ښه. مخکې به پخوا غله مې راوېده، اوس غله هم الحمدلله نشته. الحمدلله. تشکر ستاسې د حسن نظر څخه. دکان کې ښکاري ډېر هجوم دی او ډېر بیروبار دی ماشاءالله. حوصله ستاسې څومره ده؟ ډېره حوصله ده انشاءالله په ځای. او د مراجعینو سره برخورد؟ الحمدلله ډېر ښه، یو مو ښه بند دی تللی. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ چې موږ ته مو وخت راکړ. مننه. مخکې روان یو د سپلکو پلورونکو په لور. یو
له هغه دوکانونو څخه راشي ور سپلای او واسکټونو باندې بیروبار جوړ دی او رش ډېر زیات دی. یوه موضوع چې د یادولو وړ ده، په دغه وخت کې مونږ د ګرمۍ او ستړیا او د تندې ډېر احساس وکړ. علت یې همدغه هجوم و. دلته له یو ډله ورونو سره خبرې اترې کوو چې راغلي د سودا اخیستلو لپاره. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. نوم مبارک مو؟ محب الله همدرد. همدرد صاحب خیر راغلی. څنګه راغلی یې ښار ته؟ چکر ته راغلی او بل د سپلې او د واسکټونو او کوټونو لپاره راغلی چې وایخلو. سودا مو واخیستله؟ څه نه څه خو مو اخیستله. الحمدلله. بیروبار ډېر دی او ګرمي هم ډېره ده، څنګه زغمی ده؟ بس ښه د زړه د پاسه زغمو، امن دی او خوشحالي ده الحمدلله. ټول خلک په زړه باندې ګرځي. انشاءالله اوسئ. نرخونه څنګه و؟ ګران و ارزان و؟ بس څه باندې څه لاندې دي. ډېر ښه. فکر کوم ټول سره ملګري یې چې راغلي؟ هو له ټول ملګري مدرسه کې وو. خوشحاله اوسئ. مدرسې کې یې؟ هو الحمدلله. سبقونه هم څنګه روان دي؟ ښه دروس کې الحمدلله روان دي. الحمدلله الحمدلله. الله مو کامیابه لرله. مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. جزاک الله خیر. ستاسو هم مننه. دا چې لکه څنګه چې خلکو وویل او تاسې واورېدل له خلکو څخه، په ښار کې امنیت په بشپړ ډول سره راغلی دی. نو په همدې تړاو د امنیتي منصوبینو سره مشوره او مرکه کوو. د دوی نظر د امنیت په اړه باندې څه دی؟ مولوي صاحب محترم، په پیل کې السلام علیکم ورحمت الله. تاسو ته ښه راغلاست وایم. ستاسې نوم مبارک؟ وعلیکم السلام ورحمت الله. ما نوم اجو وفادار دی، د امارت اسلامي برحاله وظیفه لرم. انشاءالله په ښار کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې اختر کوچني اختر شپې ورځې دي. انشاءالله ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاته ده، خو اطمینان دی انشاءالله امنیت برابر دی او اسلامي امارت مجاهدین ټول موظف دي، چک پوینټونه برحاله دي، ټول عوام ولس ته اطمینان دی چې راشي سوداګانې وکړي په ارامه فضا سره. انشاءالله موږ تاسو په خدمت کې یو. خوشحاله اوسئ. الله مو زموږ له سره مه کموه. داسې موږ اورېدلي چې بېګا شپه په قمندانۍ کې ناسته ترسره شوې او ټولو د حوزې منصوبینو ته اطلاع ورکړل شوې چې باید په ښار کې ګزمې زیاتې کړي. آیا دا حقیقت لري؟ الحمدلله مشرانو ناسته کړې ده، بیا د حقونو حوزو امیرونو دې باندې مجلس هم سره شوی دی په شمول د امیر د امنیت مولوي صاحب مبارز. نو بیا ټولو چکپیانو څخه لیدنه شوې، ټولو حوزو نه لیدنه شوې ده. انشاءالله ټولې ساحو کې سیارې ګزمې فعاله دي، چکپیانونه فعاله دي. انشاءالله اطمینان دی. زموږ هغه لیدونکي چې دا فکر کوي چې کیدای شي په خدای نه خاصه الله هم وکړه لرې زموږ د خولې څخه په ښار کې کومه بده پیښه رامنځته نه شي، د دوی ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ انشاءالله اطمینان دی چې هېڅ قسم مشکلات به نه وي. ټول عوام ته ټول ولس ته د موږ دا خاص دی چې راشي سوداګانې په ارامه فضا کې وکړي. انشاءالله چې هېڅ مشکل نشته دی. امنیتي مسؤلین داسې په خدمت کې دي 24 ساعته انشاءالله چې اختر ولمانځئ ښه په خوشحالۍ سره ولمانځئ چې هېڅ مشکلات نشته. کور ودان مولوي صاحب چې موږ ته مو وخت راکړ. جزاک الله خیر. تاسو سره لکه څنګه چې د امنیتي منصوبینو څخه تاسې واورېدل، په ښار کې بشپړ ډول سره امنیت دی. نو موږ هم په بشپړ امنیت او په بشپړ سکون سره ځو، له هټیوالو سره مرکې کوو، له هغوی سره د هغوی د زړه خواله کوو. نو له موږ سره اوسئ، له ده ورور سره هم مصاحبه کوو او مرکه کوو او ترې پوښتنې کوو چې کاروبار یې څنګه ده. سلامونه ونکي، هیلې مې قبولې کړه. وروره ستاسې نوم مبارک؟ نوم یې محبت دی او د جلال آباد ښار یو تن دکاندار. ستاسې دغه دکان خو د مارکیټ داسې په ډېر داخل په کونج حصه کې ده، بازارونه څنګه دي په داسې حصه کې؟ والا ښه دي، حالات داسې دي چې ځینې مخکې جمهوریت په لحاظ چې وي هغه وخت بازارونه ښه وو، خو اوس فلحال الحمدلله د الله نه راضي ډېر ښه شوي دي. ځکه خلکو اقتصاد مخکې وضعیت لږ دغه خو اوس فلحال د خلکو کاروبارونه هم ښه دي او امنیت ماشاءالله ډاډ وړ دی. نو بازارونه ماشاءالله اوس خو پته ده د اختر سیزن دی، نو دې ورځ ګرمن انشاءالله څه نظر. ستاسې د دکاندارانو په اصطلاح څو شپې بېخوبه یې؟ والا دې ورځ کې خو بېخوبي هم د چا خبره ښایي، ځکه چې د امنیت هم دی د وطن کې، او بل د شپې او د ورځې چې څونه خلک راځي نو زموږ دکانداري مو سره ښایي او نو سیستم ټول ښه دی. شکر دی. د شپې هم تقریبا د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده که کمه ده؟ ښه ده. که تاسو لیدلي شپې تاسو راوتې یاستئ، بیخي د ښار وضعیت پخوا پرتله ډېر ګڼه ګوڼه او حالات ډېر ښه دي که نه. دغه خلکو راتګ ښار ته او د ورځې که شپې وګورئ نو ډېر خلکو هغه اقتصادي حالت هم ښه شوی او بیروبار هم زیات شوی دی. ډېره مننه محبت جانه چې موږ ته وخت راکړ. خوشحاله اوسئ. تاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړ.
اوس هم راغلو د جلال آباد ښار یو له مشهورو خیاطانو یا ګنډونکو څخه د ده خواته راغلو، له ده سره خبرې اترې کوو او د ده د کاروبار په اړه ترې پوښتنه کوو چې د اختر په شپو ورځو کې او خصوصا په دغه اختر کې چې د هر چا په خوله باندې ډېر دی، البته د 2040 میلادي کال یا د 1445 هجري قمري کال اختر، نو دغه اختر د ډېرو خلکو په خوله باندې دی او په همدې تړاو باندې له ورور سره هم مرکه کوو او ورسره خبرې کوو چې کاروبار یې څنګه دی او د خپل کاروبار څخه رضایت لري که نه، دا هم تاسې او دا هم مرکه. ښه، سلامونه ونیکې، هیلې مې قبولې کړه ورور محترم، ستاسې نوم مبارک؟ وعلیکم السلام، په دې بخیر تاسو روغ جوړ یاست. نوم احسان الله دی. احسان الله صاحب، ډېری خلک تاسو ته ماسټر احسان وایي، علت یې؟ دا بس لږ ماسټري هم کړی که په خیاطي کې که نه. ښه، ډېر ښه ډېر ښه. بازارونه څنګه دي د پخوا په نسبت باندې؟ بس ښه دي شکر الحمدلله. مخکې لږ فرق راغلی دی که نه، مخکې اوس د کار کې فرق شته. لکه په ښه والي کې فرق راغلی که بدوالي کې؟ یاره اول سر کې لږ خراب و، اوس لږ ښه شوی دی، اوس لږ ښه شوی دی که نه. زه عموما دغه پوښتنه له ډېرو خلکو څخه کوم چې څو شپې بېخوبي دې کړې ده، نو له تا څخه یې هم کوم چې څو شپې بېخوبي دې کړې ده؟ والله دروغ هم نه شي ویلی، روژه ده په دې خاطر چې بېخوبي مې نه ده کړې، خو لږ دوکانداري ډېره سخته ده که نه، د خیاطي کار چې دی لږ د مغزو مو لږ بوج راولي که نه، نور چې بېخوبي مې نه ده کړې. ښه، نرخونه څنګه دي ستاسې؟ نرخونه مناسب دي وروره، هم زموږ هم نرخ دی، د سیزې ته پیسې موږ نه چا ده او هماغه نرخونه زموږ هم دي، سیمپل دي. د اختر په عموما اختر ته چې نږدې ورځې پاتې وي، نو د خیاطانو سره یا د رخ ګنډونکو سره د خلکو دا جنجال ډېر وي، هله زما سوړی کم ګنډل شوی، لږ اوږد ګنډل شوی، تاسو سره څنګه دا ستونزې تر څومره اندازې دا ستونزې خو کېږي، دا خو هر کال کېږي، داسې نه دی داسې دروغ ونه وایو که نه، دا کېږي، دا خیاطي کې دا مسله شته کېږي. بس چا نستونې اوږد راغلي، چا لنډ راغلي، چا بس یو شی خرابي، چا لمن چارکونې ګود راغلي. تاسې تر څومره حده د دې مخنیوی کړی د دې ستونزو د حل په برخه کې؟ ولا ډېر کو، کارګر ته موږ بار بار وایو چې د اختر مخکې دا کوشش ډېر کوو چې مشتریان هم خراب نه شي، کاروبار هم خراب نه شي، خو بیا هم کېږي، یعنې انسان ډېر کمزوری دی وروره. ډېره مننه ماسټر صاحب احسان الله چې موږ ته مو وخت راکړه، خوشحاله شېبې ولرئ. مننه تاسو موږ ته وخت زموږ دکان ته راغلي او ډېره مننه کوم تاسو ډېره مننه. تشکر، مننه، السلام علیکم. په پای کې د خپرونې درته یو ښکلی افغاني دوخت واسکټ ښایم. هیره دې نه وي چې زموږ چینل هم د افغانستان څخه دی، نو زموږ چینل ودان AFG سره سبسکرایب کړئ تر څو نوې ویډیوګانې وګورئ. تر بیا ښې چارې، الله پامان.